لکه لیمې لکه باڼه ملګري، خدایه ژوندي لري خواږه ملګري. ډېرو خوږو دوستانو سلام او ښې چارې. د کوزې پښتونخوا د صوابۍ سیمه چې د پېښور په 98 کیلومترۍ ختیځې څنډې کې پرته ده، د ګندهارا د تهذیب، بدمت د عقیدې، د علم او د هنرونو ډګر دی. او کله چې موږ د صوابۍ نوم اخلو نو اتومات او یا په غیر ارادي شکل د پنجپیر نوم ذهن او زړه ته راځي. کوم شخصیت چې زما په څنګ کې ناست دی یا زه په څنګ کې ناست یم، دا هارون باچا د پښتو د موسیقي په فیولي وخت کې یو دغه بې جوړه هنرمندانو او سندرغاړو څخه دی. دا ښاغلی له نن څخه 53 کاله وړاندې د پنجپیر په سیمه کې په 1972 میلادي کال د جولای په 28 نیټې باندې زیږېدلی دی. دا ادیب، لیکوال، ژورنالست او هنرمند د پېښور له پوهنتون څخه یې په 1994 کال کې په سوشل ورک یا ټولنیزو چارو یا علومو کې ماستري اخیستې. په 2008 میلادي کال کې د ځینې امنیتي ګواښونو له وجې نیویارک ته راغلی او په 2009 کال کې د مشال راډیو سره په واشنګټن ډي سي کې کار پیل کړ. بیا څه موده بعد یعنې په 2012 کال کې پراګ ته اروپا ته لاړ، هلته د ازادۍ له راډیو سره کار شروع کړ او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. هارون باچا د اواز او د انداز څښتن او د سندریز هنر په میدان کې د سوز او د ساز نه ډک اواز لري. زه پوهیږم چې تاسو زما د خبرو په ځای د ده خبرو ته لیواله یاستئ. زه غواړم چې ستاسو په ملګرتیا او ستاسو په نمایندګۍ باچاجي ته ستړي مه شي، ووایم چې د کالیفورنیا سټاکټن ته راغلی دی. باچاجي ستړی مه شي. سلامونه ملکزی صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د چینل یا هر ځای چې به دا خپرونه دا مرکه تاسو خپروئ. څوک چې زما غږ اوري، ما ګوري، سره تاسو سره یو ځای ناست یم، ټولو ته زما سلام، مینه او احترام. او زه خو سټاکټن ته دا راغلم او بس تاسو ګرم ګرم ګیر کړم. بالکل بالکل، زه اولنی کس یم چې تاسو سره ملاقات کوم او خوشحاله شوم چې وملیدئ. مننه. او بس یو څه خبرې به وکړو. ډېر مننه. زما اوله پوښتنه به دا وي باچاجي چې ژوند وایي چې ژوند لوی معلم دی او استاد دی. تا له ژوند نه څه زده کړي دي؟ نو ژوند خو ما هم دا یو تاسو 53 کاله یاد کړل چې ما ژوند وکړ که نه. نو شکر دی، زه خو له ژونده خوشحاله یم او زده کړې مې کاشکې ډېرې مې کړې وې، ډېر څه مې زده کړې وې، خو یو خو دغه رسمي تعلیمي لړۍ وه چې د هغې نه تېر شوی یم، تر ماسټرۍ پورې مو زده کړې کړي دي او بیا بس مسافرۍ دي دغه د اروپا او د امریکا ترمنځ کړي دي چې وړه مې راوړه مې. خو په دې کې زه به دا ووایم چې ژوند باید سړی کار وکړي، هر وخت کار وکړي، کار وکړي، ځان مصروف وساتي که نه، او داسې کار وکړي چې هغه د یو چا په ښېګړه تمام شي، ټولنې ته خیر ورسېږي. ډېر غلط. د ژوند بل اړخ د خاطرو اړخ دی چې ځینې خاطرې ډېرې خوږي چې سړی ټول عمر هغه چې رایادېږي دا ترې خوند اخلي او یو قسم سړي ته انرژي او نشه پورته ورکوي. او ځینې خاطرې بدبختانه داسې چې سړی ډېر ځوروي او خفه کوي. ته داسې که یوه جمله کې راته ووایې چې د ژوند د ټول نه ښه خاطره دې کومه یوه ده او خدای مکړه هغه بده خاطره چې ناخوالی اړخ یې کوم یو دی؟ نو زه چې کوم څیز پسې ارمان کوم خو زما خپل وطن دی چې زه وطن نه د باندې یم. دا پرون مې بلکې خپل کور کې بچیانو سره مې دا خبرې کولې. دا 14 اګست چې راځي نو دا د 2008 تاسو یاد کړئ چې زه له وطن نه د باندې ووتم، امریکا ته راغلم، نیویارک ته. نو هغه 14 اګست و د 2008 کال. دا ورځ چې راشي ما ته داسې یو د نیمګړتیا یو احساس وشي چې دا زموږ خپل وطن شته او شکر دی هر څه خدای راکړي دي په خپل وطن، خو هلته ژوند نه کېږي. نو همدغه ژوند دی. تاسو د ژوند خبره وکړه چې دا ژوند څنګه باید تیر شي، تا پکې څه وکړل. نو ژوند خو شکر دی ښه دی، او څه تر خپله وسه مې کارونه کړي هم دي، خو که دا ژوند زما په خپل وطن وی، د خپلو خلکو په منځ کې وی، نو بیا به ډېر ښه وی. ډېر ښه. که د هنر میدان ته راشم او ووایم چې دغه هجرتونو کډوالیو ستا په هنر باندې چې هلته وي او اوس چې د هېواد نه د باندې په هجرت او په کډوالۍ کې ژوند کوي، څومره تاثیر یې په دې ستا په هنر باندې کړی دی؟ ډېر کافي اغېزې کړی دی. زه خو چې په وطن کې وم هلته هم ما کار کوو، یو غیر حکومتي اداره وه، هغې سره مې کار کوو.
د یونیورسټۍ د سبق پوره کولو نه پس ها. کار مې کوو خو په څنګ کې مې هنر هم کوو. کوو او چې هنر مې کله وغوښتل چې ویې کړم نو ما سره به ملګري وو. صحیح. یو ډله پره مو جوړه وه او د هغوی نه ما غیر رسمي زده کړې هم کولې، هغوی سره مې یو ځای موسیقۍ کولې، کیسټونه به هم ریکارډول. د پېښور چې کوم د ټي وي څانګه ده د پاکستان ټلویزیون هغې کې به هم ریکارډینګونه کول. کله کله به بهر ته لاړو کنسرټونو ته، نو هغه یو ډله ملګري ما سره وو که نه، هغه به مونږ ډېر په اسانۍ چې کله به مو غوښتل مونږ موسیقي ریکارډ کړه، نوې نوې کیسټونه او نوې سندرې به مخې ته راغلې. بیا چې له کله راسې زه بهر راوتلی یم، دلته هغه یو خو دا ده چې زما د طبې د هنر غږونکي ملګري ما سره نشته. دغه ډېر لویه نیمګړتیا ده، ډېره لویه تشه ده چې هغه اروپا کې هم ما حس کړی دی، وخت په وخت امریکا ته چې ځم یا کینیډا ته کله کله کنسرټ ته ځم، نو هغه ملګري چې ما سره نه وي نو بیا بس زه چا خبره حیران او پریشان یم. خو بیا هم هنر کوم، که څه هم ډېر مات ګوډ دی، مزل روان دی، منزل خواته خوځېږي. ډېر اعلی. دا بچاجي دا هم راته ووایه چې ته ماشوم مې ډېر وړوکی وې او لا هېڅ ډېر په ښه بد نه پوهېدلې، څه دې فکر کوو چې ته به هارون باچا نه به څه جوړېږي؟ څه تصور دې کړی خبره؟ هغه وخت کې خو زما چې کوم د مشرانو یا د مور پلار هغه زموږ د پښتنو کې هر چا سره داسې کېږي چې زما دا بچی باید ډاکټر شي، انجینر شي او د وکیل شي که نه، یو ښه ستر سړی ته جوړ شي او کامیابه سړی ته جوړ شي. نو هغه به د هغوی خواهشات په زما دپاره هم دغه رقم وو، خو ما کله داسې نه ده پلان کړی چې زه به څه جوړېږم که نه. سبق مې ویل ما یاره دا ماسټري خو ضروري چې دا سړی وکړي. بیا به چې ته یو ځل مې یو خواهش و چې زه پېښور پوهنتون کې په حیثیت د یو استاد کار وکړم. هغې دپاره مې په دغه خپل سوشیالوجي د تاسو چې کوم مضمون یاد کړی کې مې ایم فل کې هم چا خبره اډمیشن وکړو، داخله مې واخیسته، یو څه مې هغه سبق یو څه ځای ته ومرسوه، خو بیا دغه وه چې زه بهر راووتم، هغه لړۍ پرې شوه. نو دغه وه چې ما وی که زه دغه یو تعلیمي اداره کې کار وکړم او په څنګ کې خپل هنر ته هم ادامه ورکړم. ډېر ښه. تاسو هغه شهرت چې 33 کاله مخکې شروع شو، ورو ورو اوس تاسو د غزل خواته لاړئ. دا شاعرانو درله دا غزلې ولیکلې که ته خپله د عمر په حساب باندې؟ تاسو منظر صاحب ټپې یاد کړې، تر ټپو مخکې ما د غزلونو کیسټ اولنی کیسټ چې زما راغلی و غزلو مارکیټ ته، هغه د غزلو او داسې ډېر مونږ کوشش کړی و څومره چې زما هغه وخت کې پوهه وه یا څومره مې استعداد و، څومره چې زما د هغه وخت هغه موسیقاران ملګري وو، نو مونږ یو ډېر د مارکیټ نه بیل یوه هڅه کړې وه چې مونږ لکه مونږ ستاسو شعر راغستی دی، نو په هغه کیسټ کې داسې مونږ کړي و چې مونږ د ملکزي صاحب په شعري دغه باندې کار باندې یو څه وړه کمنټري وویله، دوه درې خبرې چې دا فلانې شاعر دی، دا کړي دي، دا کړي دي، شعر کې دا دي، شعر کې دا دي، او بیا به ورپسې په هغه موسیقۍ کې زما په غږ کې غزل راغی که نه. دا یو بیل انداز و. صحیح. نو مونږ شروع د دغه نه کړې وه، خو چون پښتانه په ټوله کې که ووایې غزل ته ډېر نه دي مایله. بیا دویم کیسټ چې زما و دغه غونچکونه په نوم چې دا اول به کله کله غم و ټپې او دا ډېرې مشهورې شوې، او دغه اول کیسټ نه پس بیا مونږ ملګرو ځینې زما ستاسو غوندې مشران پوهان ملګري دي، نو هغوی وویل چې تاسو شروع د داسې یو ثقیل څیز نه وکړه، دومره مه کوئ که نه، دا ولس دی یو څه د دې دپاره ووایي. نو بیا هغې ته په پام مونږ ټپې وکړې او ټپې بیا ډېرې زیاتې مشهورې شوې. نو هغې نه پس ما ټپې هم کړي دي، وخت په وخت غزل، سندره، هر څه د ویلو کوشش مې کړی. بچاجي دا راته ووایه چې دا اشعار چې نظمونه چې ته سندریزکې او وایې او دغه ستا غږ لکونو نه بلکې میلیونونو غوږونو ته رسېږي، دا شعر تا ته د شاعرانو نه ته فرمایش ورکوې درته لیکي که نه ته خپل خاص ذوق او انتخاب لري، انتخابوي او په خپله انتخابوم او اجازه ترې اخلي؟ دا هم راته ووایه چې که نه په خپله انتخابوم او اجازه هم اخلم. ځینې خو زموږ مشران شاعران دي، هغوی اجازه کوي او اجازه کوي، ځینې زما همزولي دي. اوس دا کله ټولنیزې میډیا عامه شوې ده، فیسبوک او دا شیان، دې کې دا ځوانان زموږ ملګري شاعران چې شعر ولیکي خو بس فیسبوک ته پورته کړي، هغې کې مې کله کله یو څه له نظره تېر شي، خوښ مې شي، او چې څه زما د کمپوزیشن لپاره یا پښتنو ته د رسولو لپاره پکې یو څه راته ښکاره شي چې مناسبې بولې په دې ارزي چې په دې کار وشي که نه، هغه بیا زه ریکارډ کړم، هغه ملګرو ته ووایم، هغه ډېره زیات خوشحاله شي. که په یوه جمله کې دا راته وایي بچاجي چې ته د ما مخکې شرم مقدمې کې وکړله چې راډیو یو پروګرام لري او ډېر وخت یې مرکې دې وکړلې او پروګرامونه مشري دې وکړله، دا ژورنالیزم ډېر ژانرونه او دغه لري، قسمونه لري، د
موسیقي غږول، موسیقي ترتیبول دا درته اسان کسب یا هنر ښکاري که د چا سره مرکه او د یو پروګرام جوړول او وړاندې کول، کوم یو درته ډېر اسان دی او کوم یو درته ډېر سخت دی؟ جرنالیزم خو داسې و چې ماته د مسافرۍ راته غاړې کړه چې زه امریکا ته راغلم، بیا مشال راډیو سره مې کار شروع کړو، زه په واشنګټن کې ناست وم، دا د خبرونو ځای دی، هلته بالکل مرکز دی. نو حالانکه زما دا تقاضا نه کېده چې زه به دې ته خبرونه ورکوم، ما به کوم هنري برنامې مې جوړولې، خو ما بس یو دوه درې خبرونه چې ورکړل هغه ملګرو خوند واغسته چې بس ته مونږ ته رالېږې، ښه بیا نو شروع شوله. نو بیا زه خبریال شوم او ښه هغه هم ځان ته یو هنر دی، یو سکل دی، یو کار دی چې باید زده کړي. د هغې د زده کولو کوشش مې هم کړی دی ډېره ده، خو زما خو ظاهره ده هنر سره مینه ده، او زه بیا دا وایم چې جرنلیسټان ملګري خو زمونږ ډېر دي که نه، په پښتون لر او بر وطن کې بلا جرنلیسټان دي، ځینې پکې ډېر تکړه هم دي، بیا هنرمندان د ګوتو په شمار دي. نو زه به دا وایم چې هنر کول چې دي هغه بیا ځان ته یو میدان دی او ډېره خواري غواړي. صحیح. ته په یوې روحاني کورنۍ کې پیدا شوی او سید یې، دغسې روحانیت او بیا موسیقي دا څنګه تا په یو لوښي کې یو چپن کې دواړه رادغه کړي دي، ځای کړي دي، دا کمال دې څنګه کړی دی؟ زمونږ کورنۍ موږ بچایان یو، بچاګانو ته وایي، سیدانو ته وایي، سیدان یاستئ. او بل زمونږ پنجپیر بیا په یو د قرآن د درس په حواله هم ډېر مولانا طاهر صاحب، هغه هم زمونږ د کورنۍ ډېر ښه مشر و، او د هغوی زوی دی مولانا طیب، هلته یو لویه مدرسه ده، هلته د قرآن درس کېږي. نو بیا له دغه ځایه داسې یو ځوان راپاڅېږي چې هغه به هنر کوي، هغه به سندره وایي که نه، دغه به د پېژندګلو یو حواله جوړېږي. نو دا زما دپاره ډېر چیلنجینګ کار و، ګران کار و، ما چې به دې شیانو ته سوچ کوو، فکر کوو، د خپل د کورنۍ هغه حیثیت، هغه مذهبي او سیاسي حیثیت هغه د په پام کې نیول، بیا په څنګ کې دا د پنجپیر مدرسه او دا شیان ما ته ګرانه ایسې ده چې دا به ممکن ما ته اجازه میلاو نه شي، خو زما پلار د خدای وبخي، زه چون کشر اولاد یم، او بیا ما خپل ماما ته او خپل مشر ورور ته مې خبره وکړه، بیا وایي زما پلار ته خبره وکړه چې دی خو ایډورډز کالج کې دی پېښور کې، او شوق یې دی او استادان یې غواړي چې دی ټي وي ته بوځي، نو دا به څنګه شي؟ نو هغه په ما ظاهره د مینو او زما بیا د سبق رقم سم روانو، تا نه خوشحاله او راضي وو. خوشحاله. نو بیا یې زما دغه ټولو یارو ترهو برعکس ما ته اجازه راکړه چې بس بچی ستا شوق ته لاړ شه، خو دا به ډېره په ښه طریقه چې وکړي که نه، چې داسې نه چې بیا سبا تا پسې یا ما پسې یا زموږ کورنۍ پسې څوک خبره کمه کوزه ونه کړي، خدای دې نه کړي. نو دغه شرطونو پکې وو چې زه به باید سم شعر به وایم، سمه موسیقي به کوم، په حیا عزت کې به یو کار. ته شهرت څه شي ته وایې؟ شهرت تعریف ستا په فکر شهرت څه دی؟ نو شهرت خو په عامو معنو کې دا دی چې تا یو دوه کسان دې وپېژني په ټولنه کې که نه. تا له څه درکړي دی شهرت؟ شهرت ما ته یو ویاړ را بخلی دی، زه ویاړم چې پښتانه په ما مین دي، زما سندره جوړه کړم ورته ورسوم، د دوی خوښېږي، بلکې ما ته دا هم یو اندازه شته، یو احساس شته چې دوی زما سندرو ته انتظار کوي. صحیح. نو دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ او د ویاړ ځای دی. بچاجي ما اورېدلي چې تاسو د پښتو د موسیقي کوم انسټیټیوټ جوړ کړی او مشري هم تاسو کوئ، دا رښتیا ده؟ او بالکل دا رښتیا ده. دا زموږ ځینې ملګري زما ډېر تکړه ملګري مې دي، امریکا کې دي، په استرالیا کې یو ملګری دی، ځینې په وطن کې دي، خو هغه ځای موږ سره بس پټ کار کوي، ښکاره نه شي کولی. نو موږ کوشش دا و، بلکې د هغه ملګرو دا ایډیا وه چې موږ دا په تېره دا په افغانستان کې چې تحولات راغلل، هلته تر سقوط وروسته خو هنر مکمل په هغې بندیز دی که نه، هنرمندان مو در په در دي او ګډوډ دي او هېڅ هنر نه کېږي. نو دوی بیا دا حس کړه دا خبره چې دا به اوس موږ د دې حالت په مقابله کول غواړي، دا خو ډېر چیلنجینګ حالت دی، او که موږ هم بس غږ ونه کړو یا په ارام کښېنو، دا به کیسه به نور هم خراب شي. نو بیا ما هغه وه چې بس موږ د څو ملګرو په مرسته موږ کوشش وکړو چې یو پښتو میوزیک انسټیټیوټ جوړ کړو، څېړنې وکړو، که په میدان نه کېږي چې آنلاین د موسیقۍ د زده کړې کومې لارې چارې برابر کړو، او د دې هنر او د موسیقۍ له لارې ایډوکیسي وکړو، نړیوالو ته ووایو چې دا خو زمونږ انډیجنس هنر دی که نه، دا حالت هم داسې دوام وکړي، دا بندیز هم داسې جاري وي، خو دا مونږ یو ډېر لویه سرمایه له لاسه ورکوو، دا د پښتنو د افغانانو په ډېر لوی تاوان تمام شي. دا حالت نه د ځان او د خپل قام د خپل ولس د ژغورلو لپاره مونږ او د ملګرو کوشش کړی دی.
پښتو میوزیک انسټیټیوټ PMI چې ورته موږ وایو د هغې تر چتر لاندې مې یوه څېړنه مه کړې ده اوس په بله باندې کار روان دی دلته ما په امریکا کې رجسټر کړې ده ډېره او کوشش به کوو چې دغه چې کوم هنرمندان اغېزمن دي د هغوی لپاره یو بشري مرستې هم ټولې کړو او په ضمن کې دغه د تحقیق او د څېړنو کار او د جاري وساتئ موسیقۍ د زده کړو چارې برابرې کړو که نه نو یو شمېر پروګرامونه چې هغه به انشاءالله مونږ چې لږ هم خپرولږي نو هغه بیا کوو. ته د یو هنرمند یو ادیب او د یو ډېر تعلیم یافته هنرمند په صفت باندې د داسې جشنونو جوړول د وطن نه دومره لرې د دې اهمیت په څه کې دی او اغېز بیا څومره وي؟ او اغېز هم ډېر دی او اهمیت هم بېشکه چې ډېر دی. مونږ خو چې څنګه وویل په وطن کې خو دا څیزونه بالکل مکمل بند دي. هلته خو ته ساز نشي کولی، سندره نشي ویلی. نو دا مونږ چې کوم هغه ډایسپورا چې ورته وایي په بهر کې چې کوم میشت پښتانه افغانان دي دوی باید یو حرکت وکړي، داسې میلې جوړې کړي، داسې جشنونه جوړ کړي. او بیا دا خو د استقلال د ازادۍ په نامه جشن دی، د دوی خو ځان ته یو ډېر لوی ارزښت دی که نه، دا باید مونږ ولمانځو او ډېر په خوښۍ او په جوش و خروش چې ورته وایي په هغه ډول یې ولمانځو. نو زه ورته خوشحاله یم او ځکه مې دا سفر کړی دی. زه خو اوس ژوند په هیوسټن ښار کې کوم، د ټکساس هیوسټن کې کډه شوی یم. خو دا یو څو ساعته مې سفر وکړو، راغلم. سبا چې د اګست 14مه ده دلته پروګرام دی او زه خبر یم چې ډېر د لرې لرې نه پښتانه افغانان په وطن په هنر مین خلک راځي، هغوی سره به لیده کاته هم وشي او موږ خپل جشن وکړو، خپل د وطن سندرې به ووایو، وطنونه به وکړو او خوند به وکړو. په پای کې غواړم چې خپل یو کتاب د تصوف په باره کې دی، دا زما 5م کتاب دی او دا به زه چون دی کې ما د قوالي او د موسیقي په باره کې او د تصوف په باره کې ځینې معلومات لیکلي دي. زه به دا ډېر قدرمن باچاجي ته، هارون باچا ته، هغه ته به یې زه ډالۍ کړم. ډېره مننه. تاسو ته ډېره مننه. قدرمنو دوستانو، زه یو ځل بیا د باچاجي مننه کوم او ستاسو هم مننه کوم چې مونږ دغه مرکه مو ولیدله. او امید دی چې زمونږ په دې خبرو کې ځینې ناویلې خبرې به وي چې تاسو به شاید اول ځل د باچاجي له خولې اورئ، هغه به په دې کې دغه وي، ستاسو لپاره به دلچسپه وي. او زه په دې امید چې یو ځل بیا پر روان پروګرام کې د همدغسې یو بل هنري عالم او د یو ادیب شخصیت سره زه بیا مرکې سره بیا ستاسو په خدمت کې شم. تر هغې مو مخه در سره کوم. مینه او مننه. ملکزی، سټاکټن، کالیفورنیا.